بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. د څېړنې په نړۍ کې څېړونکی لکه د ماشوم په څیر هر څه ته یوه پوښتنه لري. د همدې لپاره ورته د کوچني څېړونکي لقب ورکول کیږي. هو، تاسو هره ورځ وینئ چې ماشومان له موږ او ستاسې څخه داسې پوښتنې کوي چې کله کله ورته غلي پاتې کیږو، او د دې لپاره چې نورې پوښتنې ونه کړي په یو ډول او بل ډول یې له موضوع څخه لرې بیایو. د څېړنې شپږم پړاو د څېړنې د متغیرونو ټاکل او مفهومي او عملیاتي تعریفونو وړاندې کول دي. راځئ چې لومړی متغیر وپېژنو. خپله په خپله مفهومي او عملیاتي قالب جوړیږي. متغیر هر هغه شی چې ثابت نه وي. بالکل همداسې تغییر کوي. د تغییر په حال کې دی کله یو ډول او کله هم بل ډول مقدار خپلوي، لکه سن، ګټه، هوش، استعداد، مهارت او داسې نور. په څېړنه کې هم متغیر هغه څه دي چې ثابته نه دي. بېلابېل ارزښتونه او مقدارونه خپلولی شي او څېړونکی هڅه کوي تر څو یې په اړه معلومات راټول کړي. متغیر په دوه ډوله دی: کمي متغیر او کیفي متغیر. کمي متغیر هغه دی چې د اندازه کولو وړ وي او کولی شو په عددي ډول یې وښیو، لکه قد، وزن، نور او په دوه برخو ویشل شوی دی: پرله‌پسې متغیر او ځانګړی متغیر. پرله‌پسې متغیر هر اندازه او مقدار قبلوي، لکه قد، وزن، سن، او ځانګړی متغیر بیا فقط اصلي او صحیح نه اعشاري عدد قبلوي. لکه د یوه ټولګي د زده کوونکو شمېر داسې خو نه کېږي چې ووایو 4.5 شاګردان په ټولګي کې دي. کیفي متغیر بیا په ریاضیکي یا کمي ډول د اندازه کولو وړ نه دی، یوازې د ډلبندۍ او ترتیبېدلو وړتیا لري، لکه د وینې د ګروپ ډله، تحصیلات، نور. اوس به په څېړنه کې د متغیر د نقش لوبولو پر بنسټ د متغیرونو ویش باندې خبره وکړو چې هغه هم په دوه ډوله دی: خپلواکه او تړلی متغیر. خپلواکه متغیر محرک او لامل راوړونکی متغیر دی چې د څېړونکي لخوا د اندازه کولو لپاره ټاکل کیږي تر څو پر بل متغیر چې ورسره تړلی دی اغېز څرګند شي. تړلی متغیر بیا پایله یا د ځواب متغیر دی تر څو جوته شي چې د خپلواکه متغیر اغېز پرې څومره دی. همدارنګه د ځینو نورو متغیرونو پیژندنه به له موږ سره د څېړنې په ښه ترسره کولو کې ډېره مرسته وکړي. ځکه نو اړین یو چې لاندې متغیرونه هم وپېژنو چې هغه عبارت دي له تعدیل کوونکي متغیر او کنټرول شوي متغیر څخه. تعدیل کوونکی متغیر کولی شو د دوهم خپلواکه متغیر په نامه هم وپېژنو چې په ډېره راحتیا سره کولی شي تړلی متغیر تر خپل اغېز لاندې راولي، لکه د 5م ټولګي نارینه زده کوونکو د هوش او تحصیلي پرمختګ ترمنځ اړیکه. په دې څېړنه کې هوش خپلواکه متغیر، تحصیلي پرمختګ تړلی متغیر او جنسیت تعدیل کوونکی یا تنظیم شوی متغیر دی. کنټرول شوی متغیر بیا هغه متغیر دی چې یو ډول په څېړنه کې کنټرولېږي، لکه د 5م ټولګي نارینه زده کوونکو د هوش او تحصیلي پرمختګ ترمنځ اړیکه. څېړنه کې بیا ټولګی چې 5م دی کنټرول شوی متغیر دی، یعنې په څېړنه کې بل ټولګی نشو ځای پر ځای کولی، یوازې همدغه 5م ټولګی دی چې څېړنه یې په شاوخوا کې چورلېږي. متغیر خو مو وپېژنده. اوس به مفهومي او عملیاتي تعریفونو ته شو چې د متغیر مفهومي او عملیاتي تعریف به په څېړنه کې څه وي. مفهومي تعریف هغه تعریف دی چې معمولا د یوې کلمې لپاره په فرهنګونو او کتابونو کې ترسره شوی دی چې څېړونکی کولی شي کټ مټ ترې ګټه پورته او په خپله څېړنه کې ځای پر ځای کړي. ګوګل ته لاړ شه، هر څوک چې که محصل یې یا څېړونکی د افغان سپوږمیزې شپې چینل تاسو ته ښه راغلاست وایي. هر کله راشئ، ستاسو اندونه او نقدونه موږ د علم بلې پوړۍ ته رسوي. هیله ده مه یې راڅخه سپموئ. د خپل تر کار لاندې متغیر په ګوګل کې وپلټئ. لومړی دواړه یو ځای وګورئ چې څه یې په اړه کتابونه، مقالې، علمي سایټونه لیکي. ځان سره د خپلې څېړنې اړوند شیان جلا کړه او بیا یې د متغیرونو د مفهومي او عملیاتي تعریف په ورقه کې ځای پر ځای کړه. ګوګل حد اقل په خپل مطلب پوه کړئ. تاسو څه غواړئ؟ که مو DOC یا ډاکومنټ په کار وي نو همداسې د DOC پنډکی ورسره آخر کې اضافه کړئ، او که د PDF په کار وو چې ډېری معلومات یې په همدې پوسټکالي کې راځي، همدغه د PDF پنډکی وربار کړئ. په عملیاتي تعریف کې بیا هغه تګلاره چې خپله څېړونکی په خپله څېړنه کې تر څېړنې لاندې متغیر د اندازه کولو لپاره په کار وړي باید وړاندې شي، لکه د ښوونځي سازماني فضا خپلواکه متغیر او انحرافي کړنې تړلی متغیر. مفهومي او عملیاتي تعریف داسې وړاندې کولی شو:
د متغیر مفهومي او عملیاتي تعریف. لومړی په خپلواکه متغیر مفهومي او عملیاتي تعریف وکړو چې د ښوونځي سازماني فضا د داخلي ځانګړنو له ټولګې څخه عبارت ده چې یوه ښوونځی له بلې ښوونځي څخه جلا کوي او د هرې ښوونځي د غړیو رفتار تر خپلې اغېز لاندې راولي. سلیماني، سفر او نظري په 1394 301 مخکې. منبع او هر څه به یې لیکل کېږي. د پوښتنلیک ترلاسه کول اړین دي او باید د متغیرونو او څېړنې له ټاکنې څخه تر مخه وپلټل شي. که چیرې معیاري پوښتنلیک ترلاسه شي ډېر ښه او که نه باید ورته جوړ شي. په دې برخه کې مو کله چې ګوګل وپلټه د ښوونځي د سازماني فضا په اړه مو معیاري پوښتنلیک ترلاسه کړ چې له دې موضوع سره یې هم ډېره ټینګه اړیکه درلودله. په هغه پوښتنلیک کې د ښوونکي رفتار او مدیر رفتار تر سرلیک لاندې بعدونه ځای پر ځای کړي. نو دلته باید د هغو لپاره هم مفهومي او عملیاتي تعریف په اړه کې ځای پر ځای کړو. تاسې هم که چیرې معیاري پوښتنلیک ترلاسه کوئ د ابعادو تعریفونه یې په پای کې وي. که چیرې نه وي تشویش مه لرئ، ګوګل یې د حل لاره ده. په دې څېړنه کې موږ د ښوونځي د سازماني فضا ترڅنګ د ښوونکو او د ښوونځي د مدیرانو رفتارونه تعریفوو. د ښوونکو رفتار په څو بعدونو سره ویشل شوی چې په هغې کې لکه ممانعت، صمیمیت، ډلهییزه روحیه، نه لیوالتیا، هر یو یې تعریفوو تر څو لوستونکی په دې وپوهېږي چې دا یعنې څه. هر اړخ یې باید لوستونکو ته څرګند شي. په دې پسې د مدیر کړنې یا رفتارونه راځي چې هغه هم په ترتیب سره لیکو. بعدونه یې ستاسو په مخ کې پراته دي. همداسې د انحرافي کړنو لپاره مو کوم پوښتنلیک تر سترګو نه شو، نو ځکه مو په خپله انحرافي کړنو پورې د خپلې پوهې تر کچې مطالعې وروسته او له نورو اړونده پوهانو سره په مشوره د ابعادو په ټاکلو لاس پورې کړ او د معیاري پوښتنلیک په اندازه مو جوړ کړ. تر هغې به وروسته د تړلي متغیر مفهومي او عملیاتي تعریف وړاندې کوو. هغه هم عین همداسې انحرافي کړنې تعریفوو او بیا د هر بعد تعریف چې دروغ، غلا، تیری، تخریب، علاقه، تعهد، ګډون او باور دی په ترتیب سره د منبع له ذکر کولو سره مل وړاندې کوو. تر دې وروسته د ښوونکي او زده کوونکي مفهومي او عملیاتي تعریف وړاندې کیږي. لنډه دا چې مفهومي تعریف سره د یوه وییکي پیژندنه د نورو وییکو یا کلماتو په مرسته کوو، لکه د لغاتو فرهنګ، او له همدغه تعریفونو څخه څېړونکی د ځان لپاره عملیاتي تعریف جوړوي. عملیاتي تعریف بیا د څېړونکي لپاره لارښود او د عمل کولو امر کوي. هغه ملګري چې نوي دې چینل ته راغلي یاست، ښه راغلاست درته وایو. د نورو ویډیوګانو څخه پر وخت او مهال د خبرتیا لپاره د سبسکرایب تکمې ته ګوته ورنږدې کړئ. زنګوله مو له هیره ونه وځي. افغان سپوږمیزې شپې چینل تاسو ته د لا اسانتیا لپاره د پلیلیسټ په برخه کې د ریسرچ په نامه کڅوړه کې تاسو ته ټولې ویډیوګانې ځای پر ځای کړي تر څو وخت مو نه وي ضایع شوی. د څېړنې اووم پړاو د څېړنې مخینه ده چې په راتلونکي ویډیو کې به پرې خبرې او اترې ولرو انشاءالله. تر بیا پورې تاسو ټول په خدای سپارم. ښې چارې. السلام علیکم ورحمت الله.